امام زید علیه السلام د امام باقر علیه السلام ورور دغه پاک ده بشک هغه امامزاده ده پاک ده د زیدیه شیعه و امام ده تی منی چې هغه امام ده مولوی صاحب تاویږه ما ته دا وایه چې علي بشر دی کعبې کې پیدا شوی دی کعبې ته غسل چا ورکړی دی د پیدایشي نه بعد زه تاله دا تپوس کوم اهل سنت والجماعت په دې باندې عقیده نه لري د زړه سره یو د اهل سنت په عقیده ځان پوهه کړه د علي رضی الله عنه پیدایش په خپل کور کې سوي سره ته غوښ زه دې پوهه کړه مخه په دې ادرو په سیمه کې دی اوس خراته غوښ ګوري موږ د علي رضی الله عنه په فضائلو کې له تاسو سره مخالفت نه لرو علي رضی الله عنه جنتی انسان ده علي رضی الله عنه غیرتمن بهادر شجاعتمن انسان ده علي رضی الله عنه د رسول الله ورور ده علي رضی الله عنه سره چې څوک محبت کوي مؤمن ده چې څوک سره بغض کوي منافق ده علي رضی الله عنه د علي پیدایش باندې بغض کوي کنه صبر وکړه نو صبر خو وکړه لکه د ټاس پیداوار هم دغه عادت جوړ شوی د ټرت کې در غورځار سي ځکه دا خدا موسیقي او متعي ډیر یا خو دې خو کېږي راکېږي اوس خبرې ته هم سړی نه پرېږدي د علي رضی الله فضیلت ورته بیانوي هم دا دې نه پرېږدي ځکه دوی ایماني نه علي رضی الله عنه له دغسې دروغو نه پاک داسې هغه په کعبه کې دننه ولې ګوري اول خو کعبه معظمه سي د نبي علیه السلام نه مخکې 300 بوتان د کعبې دننه او په هغې کې دومره ځای نه و چې ښځې راسې اولادونه پکې پیدا کړي دا دی یو خبره بل آیا د بوتانو په منځ کې یو څوک پیدا کیږي دا فضیلت ده 300 بوتان په کعبه کې دننه پراته دي او علي رضی الله پکې پیدا کیږي اوس که هندوان راغله له هغوی چې موږ په درمسال کې د موږ هندوان پیدا سوي هغه فضیلت لري ته به یې ورسره منې نه خیر علي رضی الله عنه په خپل کور کې پیدا سوی بل د مکې کفارو مشرکین سول هغو د مکې حفاظت کول هغه داسې نه و چې له کعبې نه یې اسپتال جوړ کړی و چې ښځې راځي او دلته دې پکې لنګېږي ماشومان دې پیدا کېږي زیږوي دې وینې دې پکې تویږي وغیره وغیره کارونه دې پکې کېږي د مکې مشرکین کوم له اسلام نه ماتم ټیم راکړه کنه مستقمت وګسه د مکې مشرکین چې هم د مکې حفاظت یې کول خدمت یې کول ساتنه یې کول بل په مکة المکرمه کې د اهل سنت والجماعت په د پاک دین کې یو صحابي حکیم ابن حزام په صحیحو روایتونو کې دا د کعبې دننه پیدا سوی ده یو صحابي ده دا یو 100 کاله عمر یې درلودل 80 کاله یې په کفر کې تیر کړي 80 کاله یې په اسلام کې چې اسلام راغلل اسلام یې قبول کړل حکیم ابن حزام رضی الله عنه ورته وایي د علي رضی الله عنه په اړه چې کوم روایتونه راغلي دا ټول دروغجن روایتونه دي اهل سنت فقط را نقل کړي وګسه اهل سنت دا روایت اصلا کې د تاسو په کتابونو کې هم دروغجن ده لمجهولو نه روایت شوی ده د علي رضی الله عنه پیدایش چې د تاسو کتابونو راوړی چې مکه کې دننه د موږ محدثینو را نقل کړی ده لیکن که چیرې دا فضیلت درلودلی چې په مکه کې دننه څوک پیدا سي هغه به پاکي نو اهل سنت به ویلو چې حکیم ابن حزام دی کعبې دننه پیدا سوی ده نو هغه هم پاک ده نه اهل سنت دا عقیده نه لري اهل سنت که امام علي زه فرض مثال دلته در سره منم چې مکه کې دننه پیدا سوی حکیم ابن حزام څنګه پیدا سو چې په دې خبره د سر در خلاص کړم حکیم ابن حزام مور سیوه هغه د بوتانو خدمت به یې کول صفایي به یې کوله په کعبه کې دننه د بوتانو صفایي به یې کوله خدمت به یې کول د مکې مکرمې دننه نو داسې کله په آخري ورځ باندې راغله د بوتانو خدمت یې کول نو په دې باندې دردونه د ولادت راغله چې بچی پیدا کېدل خلقو ته آواز وکړل چې راسئ ما یوسیه د ما آخري حال ده اولاد مې پیدا کېږي خلقو چې یو شی راوړل چې دا پکې یوسې چې راتلل دي د بچی پیدا سوی په کعبه کې دننه لیکن دا فضیلت دی حکیم ابن حزام رضی الله عنه نه ده چې دی په کعبه کې دننه پیدا سوی دی نو پاک سول معصوم سول نه خیر اوس که زه له تا سره دا ومنم چې علي رضی الله عنه په کعبه کې دننه له دې نم د علي رضی عنه لوی شان ده له دې نم د علي رضی عنه لوی شان ده زه د علي رضی عنه په دې فضائلو کې نه در سره غږیږم زه د علي رضی عنه نه چې تاسو خدای جنې جوړ کړی ده تاسو مدد جنې غواړئ تاسو وحی ورته بولي چې وحی ورته راځي له نبي علیه السلام نه وروسته زه په دغه عقایدو له تا سره غږیږم زه د علي رضی عنه په فضائلو له تا سره نه غږیږم
علي رضی الله اهل سنت والجماعت الحمد لله ثم الحمد لله. تاسو ولې دا نه ذکر کوئ چې د علي رضی الله عنه لمونځ اهل سنت والجماعت په خپلو کتابونو کې لري، تاسو یې نه لرئ؟ ولې د دغه پاک انسان د ما اوس دغه سوال مې راته جواب کړه. نور په دې خبره د سر خلاص د علي رضی الله عنه فضائل د مو کتابونه اوس لږ ما ته ټایم راکړي نه زه څو خبرې وکړم بیا مانه خبرې یادېږي. دا علي رضی الله عنه پاکو که پاک نه و؟ څوک؟ علي رضی الله عنه، علي علیه السلام پاکو؟ بېشکه پاکو الحمدلله. په دې ټول مذهب کې د دغه پاک انسان نه د لمونځ راته وښیه چیرې راغلی دی چې علي رضی الله عنه دغسې لمونځ کول په دغه شکل یې کول؟ ښه ډېر ښه. دا خبره د ما ذهن کې تا ته نن نه یو نیم کال مخکې و چې زه به تا سره دا شي ته راځم. ته ما ته د کومه لمونځ چې ته کوې ته د پیغمبر نه ما ته ثابته کړه چې داسې او داسې ته هم کوې، پیغمبر هم کولو، او څنګه ته د خولې ته اوبه چوې او تمیزیو ته اوبه چوې څنګه مسه کوې د پیغمبر هم کولو. راواړه ودې کې ته د خپل لمونځ ما ته قرآن نه وښیه، ته د خپل لمونځ ما ته قرآن نه وښیه، کتاب نه د کتاب ته محدثینو لیکلی دی. دا بخاري د الحمدلله د ما اصول یعنی سنت والجماعت په اصولو پوهېږي خبرې که نه یې خبر؟ نه بخاري منې که قرآن منې؟ قرآن کې د ما لمونځ راغلی الحمدلله اصل د اسلام د الله صبر واقیموا الصلاه قائم نه اقیم الصلاه د لمونځ وکړه د کوم وضو ته کوې او دس ته کوې استنجا ته کوې خولې ته اوبه چوې مسه کوې. قرآن عظیم شان کې اصل د لمانځه راغلی ده، تفصیل د لمانځه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اهل سنت والجماعت له قرآن نه وروسته بهترین صحیح کتاب بخاري ده. ته ما ته په تورات او انجیل د هندوانو په کتابونو کې د علي رضی الله عنه لمونځ راته وښیه، د شیعو کتاب خو څه کوي د هندوانو په کتابونو کې د علي رضی الله عنه لمونځ راته وښیه. مهرباني وکړه زه ته خپل لمونځ ما ته وښیه چې د قرآن کې د معتبر کتاب قرآن دی، د مو معتبر کې چې مو ایمان ور باندې دی، ته خپل لمونځ ما ته وښیه. مسلمانانو دا هغه خلق دي چې کله په سوال کې راګیر کړي ټرت بل ځای ته غورځار سي. د ما اصول دا کنه د تا په خبرې راځم کنه ته چې تا واګسه مو قرآن اول دلیل ده، دوم دلیل دی اهل سنت والجماعت احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. تاسو دومره شنه د بي اس روسه دی اهل سنت په اصول نه تخپل کتاب واګوالي نه نیسه چې کله په سوال کې راګیر سو لکه جارنیټر چالو سولې چې کله د سوال جواب نه لري لکه جارنیټر ترت او پرت دي شروع کړل. په دې طریقو دي زه پوهېږم ما مخکې وګسه ته ما نشي اوس به ان شاء الله کنزلو باندې ځان خلاصوي. دا کتاب صحیح البخاري ده د اهل سنت والجماعت دوم دلیل دی اسلام ده. زه به اوس په دې کې د نبی علی په دې یو کتاب کې د نبی علیه الصلاة والسلام لمونځ لتکبیر اولا نه واخله تر السلام علیکم ورحمت الله په دغه یو کتاب کې مسلمانانو وښیم، په دغه یو بل کتاب تم نظم صحیح البخاري یو دای دې په ټول مذهب کې په زرګونو په میلیونونو کتابونو کې د نبی علیه السلام لمونځ لعلی رضی الله عنه لنبی علیه السلام نه دی راته وښیي په ټول مذهب کې. زه ته وښیم مهرباني د ما علي علیه السلام چېرته شهید شوی دی؟ مونږ وکړه په یو نیم کال د کار هم پې کړی ده، یو نیم کال د سوچ هم پې کړی ده. د ما علي علیه السلام چېرته شهید شوی دی؟ د نبی په کوم حالت کې شهید شوی دی؟ د نبی علیه السلام لمونځ د علي رضی الله عنه لمونځ دی په ټول مذهب کې راته وښیه. مهرباني د کوم لمونځ زه کوم دا ماته پیغمبر نه او علي نه ماته پاتې دی او ماته رسېدلی دی، زه یې اوس کوم. صاحب اوس راویښئ د زړه سره په یو کتاب کې چې علي رضی الله عنه دغسې لمونځ کول لاسونه یې جوړن یودل، نبي علیه السلام لمونځ کول لاسونه یې جوړن یودل، داسې سجده کول دغسې رکوع ته خپل لمونځ ماته قرآن نه ثابته کړه چې تا باندې ایمان دی عقیده دی، ته خپل لمونځ نه ثابته کوی نه. ته دومره شین ډبی یې چې د سوال کې سوال نه کوه. شین ډبی نه یم هغه وخت نه کله چې مې سوال وکړل په سوال کې سوال مه کوه. ما درته ویل د تا اصول د سوال جواب په سوال کې تا اصول څه شي دي؟ ما میک ما بندوئ مهرباني وکړئ ما میک ما بندوئ. ته په ما باندې هغه څه زه خود یوازې د ما اصول خدا نه دي، د ما عقیده خدا نه ده چې هر څه په قرآن کې دي. زه درته وایم چې د ما اول دلیل قرآن ده،
اصل د لمانځه په قرآن کې ده، نور تفصیل د لمانځه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په احادیثو کې ښودلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکبیر اولا نه تر اخیري السلام علیکم په دې روایتونو په دې احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده. قرآن راته وایي، الله وایي وما آتاکم الرسول فخذوه. قرآن راته وایي څه چې ما رسول درکوي هغه در واخلئ، او در څه چې مو منع کوي هغه نه منع سئ. اوس ماته رسول الله المنځ راکړی ده په دغه یو کتاب کې ټول مکمل منځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرم. ته دې په ټول مذهب کې د رسول الله المنځ راته وښیه. د ما بس خو تا سره په لمانځه نه دی که نه، زما بس تا سره په بشر دی، زما علي بشر نه دی. ته لمانځه ته ولې لاړې؟ اوس بېرته دا ما ته چې ته تاویږې را تاویږې. ما مخکې تا ته وویل، مخکې مې تا ته وویل نبي علیه السلام بهتر ده که علي رضی الله بهتر ده؟ د پیغمبر د علی د پیغمبر نه علی بهتر نه دی، خود نور انبیا نه علی بهتر دی. ما دا پوښتنه درنه وکړه، رب دې په سترګو ړوند کړه، په خبره پوهېږې؟ تا وایي چې علی بلندتر مرتبه دی د پیغمبر نه؟ نه، صرف د پیغمبر معظم نه بغیر نور د ټولو انبیاو نه او نبیانو نه د ما علی بلندتر دی او بهتر دی، معتبر دی. اوس غوږ قرآن منې؟ الحمدلله. قرآن کې الله جل وعلا وایي مسلمانانو وایي علي رضی الله عنه له ټولو انبیاو بهتر ده، له نبي علیه السلام نه بهتر نه ده. کنه څنګه مولوي صاحب؟ یعنی نبی علیه الصلاة والسلام نه بغیر نور له ټولو رسولانو انبیاو نه علي رضی الله عنه بهتر ده. کنه الحمدلله. اوس قرآن کې الله وایي چې انبیا په ټولو انسانانو بهتر دي. قرآن منې؟ انسانانو نه ویلي دي، له ټول عالم نه. علي رضی الله په عالم کې ده که عالم کې نه ده؟ عالم کې هغه ظهور کړی دی، دنیا نه وه د ما علي و. الله جل دنیا نه وه علي و. ښه اوس نبي علیه السلام بهتر ده که علي رضی الله عنه؟ څوک؟ رسول الله بهتر ده که علي رضی الله عنه؟ تا ته مو ویل چې د رسولنا نه بغیر نبی علیه السلام بهتر ده که علي؟ نه، نبی علیه السلام. ښه نبی علیه السلام په دغه قرآن کې رب العالمین ورته وایي چې ته بشر یې، نور نه یې. دا څنګه امکان لري؟ الله جل وعلا رسول الله ته ویلي دي چې ته بشر یې، نور نه یې. علي پیغمبر بشر دی، صحیح دی. اوس یو دقیقه صبر. آیا دا نبی علیه السلام چې تر علي بهتر ده، نبی علیه السلام بشر ده او علي رضی الله نور ده؟ پیغمبرم نور دی، دواړه نور دي، پیغمبرم بشر نه دی. قرآن درته ښیم خدای دې غر کړه په سورة الکهف کې الله جل وعلا ورته وایي قل انما انا بشر مثلکم. ای د ما پیغمبره دغسې انسانانو پورا آیات وایه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. دا يقرأ آيات. قل ادي ما پیغمبره دغسې شنو د بیان ورته ووایه انما انا بشر مثلكم، بشکه زه د تاسو په شکل انسان یم، بشر یم. داسې ورته ویل چې قل انما انا نور وليس بشر. قرآن منې اوس؟ حسن صاحب مایک ولاوکه. نه اوس د قرآن ته پیغمبر معنی کاری صاحب اوس بیا چیرې لاړل؟ دا کتاب کې لیکلي دي چې پیغمبر دی چې زه سیاه یم، دا ما باندې وحی دی. دغه آیات کې چې اوس رب العالمین اوس بیا ګوري بل چیرې وتښتېدل. رب العالمین دا تا ته جواب درکوم کنه، لکه ما جواب ته پرېږده کنه، زه جواب درکوم، ما جواب ته پرېږده. کوم ځای ته لاړې؟ ګوري مسلمانانو پیغمبر ته وحی راغله. کله وخت کې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د لمانځه خبره راغله له اهل بیتو، له امام علي، له دې پاک انسان نه، له معصوم انسان نه، له دې نور نه، د لمونځ نه لري. په ټول مذهب کې د لمونځ نه لري د امام علي. ولې نه لري؟
د زه لمونځ کوم ماته چا نه پاتې دی تا نه پاتې دی حضرت عمر نه پاتې دی حضرت عمر خو خپله چې نه اوس ده غوږ ونیسه ګوره د صحابه و خواته به نه ځي که د صحابه و د توهین خبره ته د لاړلې بیا د کیسه نه توهین نه کوم زه حقیقت وایم زه حقیقت بیانوم د عمر رضی الله عنه چې نو زده د علي رضی الله عنه امیر المؤمنین و خلیفه و بیعت ورسره کړی او سیدی ما امیر او امیر المؤمنین خپل لوري په نکاح پسې ور کړی او ام کلثوم رضی الله عنها نعره تکبیر ام کلثوم د علي لور نه ده ام کلثوم د علي لور نه ده نعره تکبیر نعره تکبیر اکبر ولله الحمد الله سورة وکي د ام کلثوم د علي لور غلش یو منټ صبر نه صبر دا شپږ سوه مسلمانان دي شپږ سوه مسلمانان کمی علي رضی الله عنه د تا له شلو کتابونو نه له پنځوسو کتابونو له اهل بیت و دا ثابته کړه چې ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور ده کمی له پنځوسو له سلو کتابونو له اهل بیتو درته ثابته کړله چې ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور ده په صحیحو روایتونو نه له اهل بیتو نه بیا به منې بالکل یې منم او د ما به منې زه به د تا منم ته به د ما منې بس په سترګو مسلمانانو د ما دا بله کمره غټه کړي زه وردالې دغه چالو کړم دا بل لکه مې غټه کړي او مې غټه مې لږ صبر کو دوستانو کوښښ وکړه دا سکرین باید 2 میلیون پوره کالي زمریانو زر کوو باید دا سکرین باید 2 میلیون ته ورسه او شیرینګ باید 6000 نه واړو زر کوو زمریانو کالي زمریانو دوستانو دا لایک در سره پورته کړئ بارک الله فیکم ټول مخلص ملګرو ته وایم لایک در سره پورته کړئ زر کو دوستانو باید دا 3 لکه پاتې دا باید زر پوره کړئ هلې زمریانو تر څو چې دا حواله ښکاره کړي قاري سي محترم تاسو به دا شیرینګ 6000 ته رسوي 950 کسان هستي په 950 کې چې شل دفعې نشر کړی نو دا به اوس پوره کېږي 6000 هلې زمریانو زر کوئ الله تاسو ته اجر عظیم درکړي پیغمبر صاحب حواله پیدا کوه او د ما خبرې ما استغفر الله العظیم داسې دغه مه کوه دا لاندې ګوره شیعه کافر مه وایي توهین مه کوئ پرېږدي تر څو چې دوی خپل دلته کې په سمه لګي توهین نه کوي نو تاسو ورته توهین مه کوئ دا په کامل کې څوک توهین کوي که نه دوی ته بیا هم توهین کوي یا یا دلته موږ ګوره تاسو سره توهین به نه کوئ حضر مودي او کنه نه ماته په کامنټس کې توهین کیږي کمنټ کې پرېږده په کمنټ کې د صحابه او د رسول الله توهین خلق کوي موږ کار ور باندې لرلې ده بد کوي اشار څوک کوي بد کوي لیکن ته دلته موږ سره ناس یې د تا عزت کوو د تا قدر کوو تا ته د احترام په سترګه کوو د احترامي نخپله تم ولای د پیغمبر هغوکس مسلمانانو مهرباني قاری صاحب محترم دوستانو زر کو دا شیرینګ باید 6000 پوره کړئ هلې زمریانو لږ راویښسئ کاشکې مو دا صفحه دوه کړي دوه ښه ده که داسې ښه ده بیا دغه هم ورته صحیح نه کېږي ته مهرباني دا مرآة العقول د تا کتاب ده دا د تا د شیخ الاسلام محمد باقر المجلسي کتاب ده د تاسو لوی محدث ده ایرانی ده په دې ځای کې مسلمانانو وګوري الحديث الاول موثق ده الحديث الاول قاری صاحب دا ما ته واخه د کومه نه چاپ شوی دی دا که نن سبا کافي کتابان هم ډېر راځي دا ایران کې چاپ شوی ده ایران کې چاپ نه دی ته واخه چاپ ما ته واخه سال واخه ودې الله بنده د حوالی در سره ولیکه چې هر کتاب د دروغجن راوختل زه لکه د ښځې په شکل لاس اول صفحې ته لاړ شه وایخه صبر درته ښیم ټول درته ښیم د ټول د تا کتابونه دي اوس مو په ایران کې مکتبې بندې دي دا ما ټول را سره حفظ کړي دي ده نه دا زه نه منم دا تا په پاسه په سټیکر لګولی دی او دا ستا ما ته وایه د ما کتاب کوم نه چاپ کېږي ایران نه چاپ کېږي د مجتهد ټاپه وي هغه باندې مسلمانانو اوس وکړه د مجتهد ټاپه به ورته راوله د چا ټاپه به ورته راوله دا غټ سپیډ ټاپه ورته راوله دا د کوم کتاب چې ما ایران نه چاپ شوی نه وي هغه کتاب د مو مذهب کې نه منو صحیح لږ صبر دا تکملة الرجال ده العلامة المحقق السيد الشيخ عبد النبي الكاظمي دا تا خو چې الباقر المجلسي دی
بل می درته راواخیستل دا کتابونه زه څه درته وایم هغه راواخله کوم کې حواله راکوي هغه راواخله کوم حواله دې خلاصه کړې وه هغه حواله راکړه لا اله الا الله اوس مجبور یم دا نه لا اله الا الله محمد رسول الله کسی پیدا یې نه کړم حواله نه صبر وکړه دلته غټ کتاب راوړي ودرېږه کتاب ښه یو دقیقه ریلاکس قاری صاحب ریلاکس صبر لوګری سره به پنځ نه کوي لوګری بلای دروږي زولاک د لوګر په سترګه مې دلې باړه چنار وال دلته راسي په دروغو باندې لوګرای ما فارسی میگم فارسی خو تاسو زده کړی فارسی که تاسو زده نه کړی نو بیا خوشایانه یاسته نه فارسی من یاد دارم فارسی افغانی یاد دارم فارسی لوگری خب باشه ما با پارسی هم یک چیز برات نشان میدم صبر کنی 1 دقیقه 5 دقیقه صبر کنی اینجا من اینمی کتابه که گفت محاولهش میرم از باقر امو آقای که پیش تو هست با امور بگو که بیا بالا این طرف بیا که صحبت کنی ګوري مسلمانانو دا د دوی مکتبي ما خودم آغاستم صبر خبرې مه کوه مسلمانانو دا د دوی مکتبي دي دا اوس په ایران کې انټرنیټ بنده په خدای قسم که خلاصېږي خو زه بیا مې ورته را پیدا کوم هر صاحب دا صفحه دې کلک پاکه کې په بخښنې سره موبایل د غلک پاکه کې ښه یو دقیقه نه پوهېږم دا دغه څه سوی ده دا وګورئ لا يمكن الوصول الى الموقع الالكتروني هذا يعني وای دا بنده د تنسي کولای خو زه اوس په بل ځای کې پیدا کوم امغه کتاب ورته را پیدا کوم ما په ټول عمر داسې کار نه ده کړی چې هغه عمر د پاتې شو قاري صاحب صبر وکړه ته به اوس ګرځې نه اوس وګوره دا میک ما بنداوه که صبر وکړه کلثوم د پیغمبر لور ثابته کړه که نه که زه سني نه شوم زه به د میک ما بنداوه که نه لږ صبر د باقر مجلسی نه ثابته کړالته د 600 کسان مسلمانان ناز دي او د تاسو په خله یو شیعه رافضی ناز دي هغه د دې ټولو نه بيدرته ته ډېر په د ګوګل کې حاجی صاحب قاری صاحب دې په ګوګل کې صبر وکړه حسن صاحب صبر وکړه دا اوس ولې چالو یې څه مرز در باندې راغلی ده څه مرز باندې ملنګي راغلی ده ملنګي راغلی ده چې درته غلې خلی خبره دی واغسته دې شان ته موږ جواب لرو خو قاری صاحب اجازه نه لري خیر مسلمانانو دی الله دی پاره دلته وګوري مسلمانانو زه دلته دا کتاب دلته ماته ډیر سخت ده په خدای قسم راته سخت ده دا اوس ما په بله مکتبه کې د دوی مکتبه النور کې مې پیدا کړل خو دا خلق داسې خائن دي دا فکر کوي دا قاري صاحب هم دا خیانت کوي دا ګوري مرآت العقول ده دا یوه ټاپه دا مرآة العقول علامة شيخ الإسلام باقر المجلسي الجزء 21 شرح الكتاب دي كافي كتاب ده طبعة حقوق الطبعة دي محفوظة للنشر الطبعة الأولى دا په 1408 هجري کال کې چاپ شوی ده بیا له دې نه مخکې په 1208 هجري شمسي کال کې چاپ شوی ده مرآة العقول سم ورته غوږ دار الكتب الإسلامية د دې نسخه چاپ اول چاپ از خورشید تاریخ انتشار تهران بازار سلطانی دار الكتب الإسلامية تهران بازار ما ګوره زه په ټول عمر په الله قسم کمیله شایه سره خیانت کړی صحیح ده که نه ته اوس ماته وښیه چې د بیبي ګلسوم صبر وکړه د الله بنده چې پوه شو لږ په دې حواله مسلمانانو همدغه کتاب حديث موثق ده حديث 1 صفحة ده باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإمام صادق عليه السلام نمي بختنوك عن المرأة المتوفى عنها زوجها دغ كسواي ابن عمار واي وای مال امام صادق علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې د یوې ښځې خاوند مړ سي نو دا به عدت چیرې تیروي لاندې راسي قال
امام صادق علیه السلام راته ویل چې بل حیث شاءت چې چیرې یې خوښه وي هلته دې تېره کړي. ان علیا علیه السلام لما مات عمر اتى ام كلثوم فانطلق بها الى بيته. تورې دا لې غټ کړه. کله چې عمر علي رضی الله عنه چې کله وای عمر رضی الله عنه وفات شول ام کلثوم ته ورغلل نو خپل لاس یې راونیو د خپل کور ته یې راوستله. حديث الله اكبر. الحديث الاول موثق بل حديث دي وګوره لا امدغه کتابنا لا امدغه کتاب لکه ما ته ټیم راکړه زه جواب په درکم کنه. صبر لبل کتاب نه پسې درته امدغه کتاب نه بیا پسې درته نه صبر دا که ته ماته د ثابت نه کړه چې دا د علي لور دی کنه. اوس درته ثابتوم لې خو صبر لسلو کتابونو درته ثابتوم لسلو صبر دغه ته ثابت کړه چې عمر وفات شو علي لاړو ام کلثوم کور ته راوسته. ولی پردی علي رضی الله پردی لورانی کور ته راوستلې پردی خځې کور ته راوستلې لپردی هغه یتیمان ساتل کونډې ساتل. صبر علي رضی الله پردی خځې تلل کورونه راوستلې او بیا په خپل کور کې ژوند او ژوندۍ ورسره کوله. او صبر چې مجبور وای راوستل به ساتل به خاوس غوکس دا دی بیا مرآت العقول ده دی مرآت العقول دی امدا شیلم جلده کتاب النکاح کې وګوره باب تزویج ام کلثوم. عن ابي عبد الله عليه السلام دا سکرین لغت کړم ګوره حدیث ته دی مو ګوره حدیث رقم او یو ده حسن ده وګوره حسن الحديث الاول حسن په دې ځای کې غوکس عن ابي عبد الله عليه السلام في تزويج ام كلثوم فقال ابي عبد الله عليه السلام دي ام كلثوم په واده کې وویل ان ذلك فرج غصبناه وای و دا نکاح خو سوي ده خدا عمر غصب کړي و دا شرمګاه فرج وای غصب کړي و دا کتاب ده بیا د سونه وستوین دی وکړه الله دا تاکي ان ذلك فرج غصبناه بالکل دی ام کلثوم شرمګاه وای عمر رضی الله غصب کړي و دا کتاب ده. امام صادق علیه السلام دی وای مرآت العقول کې روایت صحیح ده. وس خوښ سې ته ته هغه مغز راواخلم خو کاش کې دي تاسو ور باندې خلاصي. مسلمانانو دا دی سید کتاب ده تکمله الرجال دا دی العلامه المحقق نامته یو ګوري بیا په دې باندې تحقیق کړی ده سید محمد څه شي نوم ده تحقیق ور باندې کړی. مسلمانانو په دې کتاب کې وګوري ام کلثوم توغسي دې کتاب څومره صفحه ده غره نه هي رسو دا درته وخیم دې کتاب څومره صفحه ده جلد درته وخیم بیا دا شونه قاری سیب ته خیانت کوي. الجزء الثاني لکدر سره دوم جلده پاک سوا اتنوي صفحه ده. مسلمانانو ټول غوښیه په دې کتاب کې ام کلثوم څوک ده هذه كنية لزينب الصغرى بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام. دي تشالور أكبر يا علي رضي الله عنه. أم كلثوم بنت أمير المؤمنين وكانت مع أخيها الحسين لحسين عليه السلام سر كربلاء كم داوا. مشهور خبر دادا من الأصحاب دي مغل لويا علماؤنا والأخبار لرواياتنا أنه تزوجها عمر ابن الخطاب. عمر رضي الله عنه بنكاور كريوا وهو الأصح أو دا ترتولو صحيحة خبر ده للأخبار المستفيضة شبيشمار روايتنا راغلي دي وهو الأصح سمور تغوكس وقورا ورتا دي تشالوروا بنت أمير المؤمنين توك أم كلثوم دا سيبا ما تمغلي كيني بيا رازا بخير ميرباني صفحة غطا یو منټ صبر راځه استاد دا حدیث چې ماته دی وخیلو چې دا د امام د امیر المؤمنین لور و دا حدیث د چانه دی د چانه روایت شوی دی کتاب کې خود زمو لیکل دی روایت د چانه دی امام صادق علیه السلام نه ده امام صادق علیه السلام نه ده بی بی فیضا د اهل بیت او کنیز و پیژندې څوک بی بی فیضا بيبي فيزا بيتزا كبيزا فيزا بيبي فيزا
ګوره پیزا په نه توهین باندې کې مولوی صاحب توهین نه منم توهین بیبي نه کوم فیضا باندې ځان پوهول غواړم فیضا نه پیژندي فیضا نوم دی یو قسم ډوډۍ ده بیا په دې باندې کسه مولوی صاحب لاین کې لاین تازه فیضا نوم په پښتو کې شته که نشته فیضا پیژندي که نه پیژندي خدای حاضر ناظر وګڼه تو کې ما جوړاوه دغه کتاب خبره دی ورته زه په پیټ زمیر باندې مطلب د څه شی ده دا امام دی اوس دروغ مطلب می دا ده چې پیغمبر کور کې اهل بیت کور کې بیبي فیضا یو کنیزه وا د الحبشو قبیله نه وا ډیره سرمایدار وا هغه د پیغمبر لور د مولا علی د کور والا او کنیزه وا خدمتگزار وا او پیغمبر د هغه امام حسن وی چې دا د ما خور دی د پیغمبر لور وی چې دا د مو اهل بیت نه دی مطلب خدا نشو چې د خامخا د علی سکل لور دی د مو دي ته یو چې د خلی والا لور یو منټ ما ته جواب پرېږده وکنه ما ته جواب پرېږده ته ما پرې خلې وې لاس منټ ته ما 2 منټه پرېږده نقطه ما 2 منټه پرېږده دګ 2 منټه بس زه به دا کتاب راوړم دا ویله چې دا د بیبي د حضرت محمد لور ویله چې بیبي فیضا د مو اهل بیت نه دی نو واجب خو نه دی چې دا د فاطمه لور وي او د پیغمبر د مولا علی نه پیدا شوی وي او بل صبر که یو منټ حبیب بزرگوار میدان کربلا کې د پیغمبر د امام حسین سره شهید شوی دی ما دا ګر دا ته ما پرېږده کنه ته دلته کیسې مکه ما پرېږده دا ام کلثوم څوک وه دا د حضرت علي لور نه وه نه دا یې ساتلې وه وړه یې غټه کړې وه یتیمه وه دا په کم کتاب کې وایي چې یتیمه دا یې ساتلې وه دا تا پیغمبر دا خپله ویلي چې حضرت عمر وفات شو مسلمانانو ټول غوږ سئ دغه حسن صاحب راغلل په ډېرې چالاقي سره چې دا د علي رضی الله عنه د خولې لور وه د دوی د عقایدو له کتاب نه د عقایدو په کتابونو کې دروغ نه ویلی کېږي د عقایدو په کتابونو کې دروغ نه وي خلاص مسلمانانو غوږ اوس خو ما پرېږده جواب ته زه پوره جواب خو درکم که نه چې د عقایدو کتاب استاد د خېټې خبرې موږ نه اورو نه خېټې خبرې نه زه تا ته اوس زه تا ته دلیل درکوم چې دا د پیغمبر لور نه دی صبر د پیغمبر لور خو نه ده د الله بنده قبول شي علي رضی الله عنه مسلمانانو ته نه تا وی چې دا د پیغمبر لور دی حضرت گلسوم تا پیغمبر نه ویلی دی حضرت علی نه دی ویلی پاک خدا دا اوس مینه چې بنت امیر المؤمنین دی علي رضی الله عنه لور او خدای دې بيخونه بس نه اوس د امیر المؤمنین چې واړه اول د اوله چې د پیغمبر لور حضرت عمر ته کاوین و نکاح کې و ټاپک نه مو وړه امیر صاحب ټاپک نه بنو وړه نه دا راته غب بلګو سیګریټي دی وره یو دقیقه صبر بابل جان صبر الحمدلله ما سیګریټي والے شرابه مو والے دی ټیک ټاک درته ناشته تر سهار پورې درته ناشته موبایل می چارج ته لګولې دی یا مسلمانانو ما دي علي رضي الله عنه دي سړي ته ویل کمي د رسول الله ورته رسول الله کله دا رسول الله وې صبر تا د رسول الله وې دې الله بنده د نبی عليه الصلاه والسلام لوراني نه وي د عمر بن الخطاب په زمانه کې چې هغه امیر المؤمنین د نبی عليه السلام لوراني یو هم نه وټولي وفات شوی وي خدای دې غرق مکړه د پیغمبر یو لور وا حضرت فاطمه د پنځلور لوراني وي خو هغه مسلمان اوس به تعالی کې ته قرآن به درته ثابت کړم چې د نبی عليه السلام تر وی نه زیات لوراني وي نه دی کنه د پیغمبر څو کلونه و چې پیغمبر واده وکړو یو منټ پیغمبر څو کلونه واده وکړو اوس به بل خواته نه تختی بل خواته مسلمانانو نه تختم د ما جواب راکړه پیغمبر د څو کاله اوس منی چې ام کلثوم دی علي رضی الله عنه لور او عمر رضی الله عنه په نکاح ور کړی اوس منی حسن نه منم مسلمانانو غوږ دا کتاب ده عقائد الإمامية يعني دي دولس إمامة وعقائد بين الأصيل والدخيل دي كتاب مصنف سوق ده محمد حسين الترحيني دا چیرې چاپ سوی دا بیم پسې ورته ښکاره کړم ګوري عقائد الإمامية بين الأصيل والدخيل محمد حسين الترحيني مركز الدراسات الفكرية بيروت لبنان ها دا ته ما خبر ده نه پرېږدې او کتابونه دي راړوي خبر وکړه زه اوس د دې کتاب مسلمانانو د دې کتاب صفحې ته وګوري 252 صفحه
ما مخکې درته ویل چې د عقایدو په کتاب کې دروغجنه خبره نه چلېږي. وکسي ثالثا زواج أم كلثوم من عمر. بأم كلثوم نكاح لعمر رضي الله عنه. إذا كانت العلاقة الإمام علي عليه السلام بعمر مشحونة بالبغض والعداء كما يريد البعض، ويكتشير دي علي رضي الله عنه أو دي عمر رضي الله عنه منسك دخماني واي يا بغض وعداوة واي لك تنجس واي بازي خلق دا إرادة لري أو دا خبر كوي نواي. إذن لماذا زوج أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنته أم كلثوم ويولي علي رضي الله عنه خبل اللور بنكاح بيادته وركولا وهي ابنته من فاطمة الزهراء سلام الله عليها لفاطمة رضي عنها لروة. تكبير حسين بيبي زينب شوف سا كتاب خبر صبر شوف بدي ځکه مسلمانانو ولې داسې ام کلثوم وهي ابنه ما خبر ته ولې نه برګې زما مې بنده یار دا کتاب درته ښکارا کړم ملخیټه لګیا دی الزدي دا کتاب له سرت کې دا او ما سره په کتاب دی عقاید کتاب دی مسلمانانو غوښي یو بل ځای درته خای نه توس ما خبر ته ولې نه برګې زما مې بنده صبر خو وکړه دا کتاب خبره درته وکړه فولد انا څونه صبر تا وکم 20 منټ پورا شو ته لګیای او ما نه پرېګ دی نوختو خلخیر زدي کتاب درته خیم خدای دې بي خو نه باسه دي عقاید او کتاب دي دا دروغ وای ما بحث تا سره په دیو چې زما علي پاک دی ته چیرته باس کې لاړلې وس صبر بوس بنورم فولد من فاطمه مسلمانانو دي فاطمه رضي الله اولادونه در خیر فولد من فاطمة عليها السلام. لفاطمة رضي الله عنها بيداس الحسن والحسين والمحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر. الله أكبر الله أكبر. لفاطمة رضي الله عنها ده كدينشي ده كتاب فيك كتاب ده هذا لا بنداش هذا لا بندا منام فولد ديتادي عقائد كتاب ده فولد من فاطمة عليها السلام الحسن والحسين والمحسن وزينب الكبرى وزينب الصغرى تزوجها عمر. نمنو ده كتاب جالي كتاب ده چنمانه خارجه پر اثر ايه مسلمانانو زه دلیل لرکاو دا دلیل دا عقائد كتاب جالي لك ما دي تادي عقائد كتاب جالي ده ايه دي الله بند بل چاته ونه وي په شرمونو به وشرميږي دا دي عقائد كتاب صفائی حکم کنه وای سوي پېته پرېګ دی کنه پرېګ دی وای زرکو ها د تا په خلی خبره براشم چې زه ام کلثوم حضرت عمر ته په نکاح هوا منم. حضرت عمر د دې رشتہ داری د دې هغه د لور واده کولې د دې خګړه سو وکړه فاطمه سره څه خګړه وکړه حضرت علي سره څه خګړه وکړه الله فاطمه رضی الله عنها دومره شین د بای فاطمه شین د بای نه مولا داسې مراګر کړی کنه سید راګیر یم ابو دوستانو لیگ میز د ما مګ ما بندوي کنه تاسو د ما مګ بندوي د لک وګونی صد الله بندا ته په دې نه خبر صفات تاسو چې د لګیا دی او زناست اوس به دا نه والته پښتنه وکړي آلته وای چې ښېګڼې رسېدلې ده دلته بیا پکې د ټرت پرت پکې وایي یا الله بنده ته دومره جاهله یې فاطمه رضی الله عنها په وخت وفات شوې وه فاطمه رضی الله عنها ژوندۍ نه وه هغه وفات شوې وه دی الله بنده ته په دې نه یې خبر له فاطمه رضی الله عنها سره یې څه وکړل هغه وفات شوې وه هغه په قبرستان کې وه رضی الله عنها وعليها الصلاة والسلام وفات وه د پیغمبر رحلت نه بعد بیبي څومره عمر کړی دی
د تاسو په کتابونو کې کلمو په کتاب